د 10 روپۍ نسخې سره خپل کوتک 3 انچه غټ کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې د 10 روپیو سره خپل کوتک 3 انچه غټ کړو؟ لکه څنګه چې اکثره خلک په خپل جنسي آله کې ډېر کمزوروالی ویني او ډېر کمزوري وي، کولی شئ تاسو په 10 روپیو خپله جنسي آله ډېره قوي کړئ. لکه څنګه چې د انسان د سر ویښتان وینه څکي او انسان ډېر کمزوری کوي، دغه راز د انسان هر بدن په هر غړي باندې چې کله ویښتان زیات شي، د انسان هغه ځای کمزوری راځي. که هغه سر وي یا غر وي او یا هم خېټه او که هر ځای وي، د انسان وینه دغه ویښتان څکي. که چېرته تاسو لیدلي وي خارجیان یا د امریکایان یا هم داسې نور خلک چې اروپا یا نورو هېوادونو کې ژوند کوي، تاسو وګورئ اکثره دوی ویښتان کټه کوي، یعنې سر کټه کوي. د دې خاص علت دا دی چې دوی هېڅکله په سر ویښتان نه خوشي کوي او غټ راز هم په دې کې دی چې دوی غونډ زور بدن ته پرېښوي، ویښتانو ته هېڅ دوی تقویه نه ورکوي، خو دوی ټوله تقویه بدن ته ورکوي. همداراز تاسو کولی شئ چې هر ټیم چې کله تاسو خپل فرض راغټېدل یا هم د فرض ویښتان مو راغټېدل، همیش کوشش کوئ چې په هفته کې یې یو ځل حتما پاک کړئ. ځکه که چېرته هغه خلک چې په جنسي آله کې وړوکوالی یا کموالی وي، کولی شي هفته کې یو ځل خپل جنسي آله پاکه سوتره کړي. د دې سره د انسان جنسي آله هم قوي کېږي او هم غټېږي. یعنې که تاسو چېرته په ببره خېټه او په ببره جنسي آله باندې له مېرمنې سره یوځایوالی وکړئ، نو ستاسو مېرمنې ته دغه جنسي اړیکه هېڅ خوند نشي ورکولی او بالاخره داسې ناکامه پاتې کېږي. نو همیش کوشش کوئ چې خپل ځان پاک سوتره او ثابت کړئ. یعنې زموږ مطلب چې دا دی چې کولی شئ په هفته کې یو ځل حتما خپله جنسي آله پاکه کړئ. د دې خاص علت دا دی چې ستاسو جنسي آله به هم پاکه وي او بل ستاسو جنسي آله به هم قوي او مضبوطه وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.